لسم نوم دا اللہ الکریم. اللہ اکبر. الکریم دی خیسته نوم دی. دی خپلو بچو له چې دا نومونه ږدی که نه نو د الله خوښ نومونه په نومونو کې هغه دي چې په هغې کې د دې خبرې ته اشارې چې بنده د الله دی. لکه دا نومونه کم تیر شو که نه؟ عبدالرحیم، عبدالرحمن، عبدالله، عبدالقیوم، عبدالحی، عبدالعلی، عبدالکریم. دا کریم دا الکریم دا زوی د الله در کې نوم ورکې د عبدالکریم. ښایسته نومونه دي. نن سبا خو د کرکټیانو د ډمانو د انډیا د فلمونو د ډمانو نومونه ایښودی کېږي جنکوله ولکانو له، او جنکوله خو بغیر د دغه نومونو نه بل نوم نه ایږدي. او هغه خلک لږ دي چې دې ته سوچي چې دې بچي له داسې نوم کېږدي چې په ده باندې اثر کوي. ما تاسو ته د فایده ذکر کړی و چې نوم ګورې په انسان باندې اثر کوي. ته خپل بچي له نوم کېږدي د کرکټي، نو د ذهن ته همیشه به دغه کرکټي راځي. دی به کوشش کوي چې زه ځان د ده په شان کړم. او ته خپل بچي له نوم کېږدي والعیاذ بالله د ډمانو، نو دی به چلونه هم هغه شان کوي. بلکل د هندوانو دا نومونه ایښودي دي نن سبا. ما په خپلو د بعضو نه اورېدلي دي. او بیا چې صحیح نوم وله کېږدي نو هغه به داسې مختصر کړي. د انګریزانو هغه پیښې به کوي، وکي او ټکي او مکي او دا نومونه ورته بیا وایي. وایي داسې که نه وایي؟ ښایسته نوم به بلال، دا به ته بلو او بلي او وقاص، دا به ته وکي وایي. دا د انګریزانو پیښې دي او دا د هندوانو پیښې دي. زمونږ الحمدلله شریعت واضح دی، دین هم واضح دی، او په دې خپل دین فخر کوئ. مه سپکوئ خپل دین. یهود په خپل یهودیت باندې ذلت محسوسوي که فخر؟ فخر. نصارا په نصرانیت باندې فخر کوي. هندوان په هندو مذهب باندې فخر کوي. سیکان په خپل مذهب فخر کوي. ای مسلمانه ته ولې د خپل مذهب نه شاته کېږي؟ ته ولې د خپلو عاداتو نه، د خپل دین نه، د الله او د الله د پیغمبرو نه ته ولې شاته کېږي؟ ته ولې د هغوی په طریقه روانېږي؟ په کار خو دا دی چې زموږ دین حق دین دی چې نور ورته راواړو. نو هغه دین ولې لګیا دي په د نورو په طریقو باندې عمل کوي. د افسوس خبره ده. ښایسته ښایسته نومونه خپلو بچو له کېږدي. عبدالکریم څومره ښایسته نوم دی. الکریم دلیل به څه دی؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسانه ته څه شي دوکه کړی د هغه خپل کریم رب نه. په بل ځای کې الله څه وایي؟ فإن ربي غني کریم. نو زما رب غني دی او کریم دی. د کریم معنی خو واضحه ده. څه وایي؟ کریم چا ته وایي؟ سخاوت. کریم په معنی سخاوت خو واضحه ده، خو دې کې د نه ډېرې معنی پرتې دي. کریم الجواد، سخي انسان چې کوم هغه ته کریم ویل کېږي چې خیر یې ډېر وي. رب العالمین خو هغه کریم ذات دی. حدیث کې راغلي چې د الله لاسونه پراخه دي سحر او ماښام. دومره کریم او سخي ذات. په دې کې دنه معنی پرته ده. کریم کې معنی پرته ده العظیم النفع، چې فایدې ډېرې خلکو له فایده ورکوي، هغه فایده ختمیږي نه. رب العالمین خو دې خلکو له چې کومې فایدې ورکوي نو تپوس یې مه کوه. کریم هغه چا ته ویل کېږي، دا ناشنا معنی ده. کریم هغه چا ته ویل کېږي چې د هغه سره صحیح هغه په اسانۍ میلاویږي. هغه سره چې صحیح هغه په اسانۍ میلاویږي. رب العالمین سره چې صحیح څومره په اسانۍ میلاویږي. کریم هغه چا ته هم ویل کېږي چې قدر یې اوچتي، شان یې اوچتي، ذات یې اوچتي. خلک وایي پلانی کریم دی. اره کریم دی مطلب قدر او مقام او ذات او
نسب ډېر اوچت دی، ډېر شرف والا الله ورکړی دی، ځکه ورته کریم وایي. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، ان الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب. کریم او د کریم زوی څوک دی؟ یوسف زوی د یعقوب علیهم السلام. حدیث کریم په معنی دی چې مقام اوچت دی، شان اوچت دی، ذات اوچت دی، نسب اوچت دی. پیغمبر زوی د پیغمبر زوی د پیغمبر زوی د پیغمبر، نو څومره اوچت نسب شو او څومره اوچت ذات شو. کریم په عربۍ کې قیمتي شي ته هم ویلی کېږي، په معنی د قیمتي. لکه کله چې ملا چرګک هغه کتاب ویوړو، خط یې ویوړو، بلقیس ته یې ګزار کړو، نو هغې څه ووایي؟ انی القی الی کتاب کریم. کریم په معنی د عزتمن، د قیمتي، یعنې هر خط را لېږلی شوی دی خو ډېر عزتمن خط دی. کریم په معنی د ښایسته هم راځي چې منظر یې ښایسته وي. لکه الله څه وایي؟ کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. تاسو دې ځمکې ته نه ګورئ څومره ښایسته ښایسته جوړې مې ترې راویستې دي. نو کریم په معنی دلته څه دی؟ ښایست. او کریم په معنی د دې هم راځي د غلطۍ نه مخ اړوونکی، چې په غلطۍ دې نه نیسي ده ته هم کریم ویلی کېږي. عرب دا خبره کوي وي شاتون کریمه، دا بیزه چې ده دا ګډه دا کریمه ده. څنګه؟ وی کله چې دا بیزه ودرې او پۍ ترې لشي نو دا مخ واړوي. دې څه مطلب ده مخ واړوي؟ غلي ولاړې څه نه وایي؟ غلي ولاړې څه نه وایي؟ مخ واړوي. نو په دې کریم کې ځنه دا معنی هم پرته ده د غلطیانو نه. لکه اوس انسان ستا د غلطیانو نه مخ واړوي، ستا د غلطۍ نه مخ واړوي، معافي کول، دا هم په دې کې دنه دا معنی پرته ده. دغه شان زورور، کریم په معنی د زورور هم راځي، او کریم په معنی د دې هم راځي چې په خلکو باندې احسانونه کوي. کریم په معنی دی چې خلکو باندې احسانونه کوي. کریم په معنی د دې چې د مصیبت او عیب نه پاک دی. نو دا ټولې خبرې په الله سبحانه وتعالی کې دننه دي، دا ټولې خبرې په الله کې دننه دي. الله کریم دی، سخی دی، الله کریم دی، نفع او فائدې ټول مخلوقاتو ته عامه ده. الله کریم دی، د الله سره چې څه دي په اسانۍ میلاویږي. الله کریم دی، شان او مقام یې اوچت دی. الله کریم دی، ښایسته دی. الله کریم دی، زمونږ غلطیانې موږ ته معاف کوي. الله کریم دی، الله زورور دی. الله کریم دی، الله په دې مخلوقاتو باندې احسانونه کړي دي. الله کریم دی، الله د هر عیب او نقصان نه پاک دی. الله کریم دی، زما او ستا څومره ګناهونه دي، دي که نه دي؟ زه تا ته الله د کرم یو نښه وښیم، دا په تا باندې چې دا پرده راچولې ده د الله کرم دی. دا د الله کرم دی. ګورئ ښه چې زمونږ دا غلطیانې پټې کړي دي او که چېرته دی راښکاره کړي ما او تا به یو بل سره سلام دعا هم ونه کړو، ما او تا به د یو بل سره کیم نه نو. خو دا د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی. کرم چې په دې ګناهونو باندې راله پرده اچولې ده. او بیا درته یو ناشنا حدیث بیان کوم، ډېر د خوشحالۍ حدیث دی، ډېر د خوشحالۍ. وی الله چې د چا په ګناهونو باندې په دنیا کې پرده واچوله، پوه شي چې په آخرت کې پې الله پرده اچوي. او چې الله وشرمو په دنیا کې په آخرت کې شرموي. ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. د انسان د زړه د خوشحالۍ نه ټوپونه وایي چې کله دې ګناه وکړه او الله د باندې پرده راواچوله، رب العالمین کریم ذات ته پټې وساتلې، په آخرت کې به دې هم پټ ساتي. انسانان په چا پرده اچوي؟ په شرمونه یې وشرموي. هغه رب دی، څومره نافرمانیانې موږ د دې رب کړي دي، څومره نافرمانیانې، به هم پټ ساتي. کریم دی که نه؟ ته د 40 کالو ګناهونه راوړه، ته د 50 کالو ګناهونه راوړه. بلکې زه درته یو حدیث به بیان کړم،
حدیث قدسی دی اللہ وی یا ابن آدم اے دا آدم بچیا لو ان ذنوبک بلغت عنان السماء کچرت ستا دا گناہونا اسمان تا ورسی اخو ما دا سلویختو کالو گناہونا ویل و دیزی کی گناہونا کم زی تا ورسی اسمان تا ووري دا اللہ کرم دے ما چیتا یادو ثم استغفرتنی او بیدی زمان بخانو گوختا گناہونا رسیدلی کم زی تیری اسمان تا ثم استغفرتنی بیدی زمان بخانو گوختا غفرت لکا ولا ابالی او زبدل دا طول گناہونا بخمویس پروامینی اللہ وی دا کریم دی اللہ اکبر دا اللہ دا کرم بتا تا سوے مچی گناہونا بخینانا دا پرید بلد تا ہوام إلا من تاب چاچی توبہ ہوئیستا وآمن وعمل عملا صالحا عقیدے دا توحید و عمل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو خیمان شو پخپلو گناہونو باندے واپس شو اللہ تا صرف ولا گناہونا نبخی دا ہو کریم دے کنا دا کریم خو بیا معاملہ دا کرم دا ہاں پا دی مخلوق کی دا اللہ خوچت مثال لے پا دی مخلوق کی چی دیسی کریم انتا کی انسانی درون پسی ورشے سر دیرو کسانو سر تلیم دا سفارش دا پارا نو دیسی کریم بانی چی ورشو منگو توی دا سڑے غریب دے لگ مثال کی دا لزرو معاملہ دا پینزلو زرو دا او ما تا پخپلے و معاملہ یاد دا زمان خواتی و کس راغلے و پاقباری دا بل کس 15 دیر زریالو دا دنین تقریباً سے 15 کالمخ کی خبر ہے اوی تو ہوئی چی دا غلق لیٹ کیو نیٹاو ما سر نیشتیو غریب بانی اسی غربت اچانک را غلو زو سر لانا ما کس سر من کینا استو زمان دیر قدرو کو اللہ دا قدرو کی او دق اشانی ما توی شیخ سبتا سر غلی دا 35,000 ریال دا مدت ماب کری زدنیو ریل نالما دا کریم دے دے توی کرم قدرمن اوچت خیستا دا طولی خبری دی کتن دی دا خوش پہ انسانانو کی چی اوچتی دا غدا صفت تے نو چی آغا رب کریم ذات تے چی دا غب سنگ شانی تا توبویستا بخیمان شوی گناہونا دی دیر کرو اللہ سوئی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ندغ خلق بدلی بکم زبدیانی دوی پنیکیانو سرا صرف ایدت بخینا صرف خبر دا بخلو نا دا دا کریم ذات بلکہ دا بدیانی بدت بدلی کی بس سرا پنیکیانو سرا اللہ اکبر دمر کریم ذات تے چی دا غسر چی سوک دشمنی کئی کافر دا اللہ سے دشمنی کئی کن اغیل امریزق ورکی دا کریم دے کن زماو تاثر که سوک دشمنیو کنو سلام با پیم وانا چو سلام پیا چو نا او دی کریم ذات تاو گورا سوک چو سر دشمنی کی اغیل امریزق ورکی دمر کریم دے معمولی بانق واری چی سوک را نسو واری معمولی بانا چی سوک را نسو واری بس ادعونی استجیب لکم اے وی زمان غواری بدر دعا گانی قبولی کی او دینتا ناشناو نیم دمر کریم دے دا شپی پا دی آخرینی ایسا کی لمن دی دنیا دی اسمان ترا کشوی کسا غواری والی زورا معمولی بانا دا دنیا اسمان ترا بسرا کش سنگ چی داغت شان سر خواهی وی کسا غواری والی کنا خزانی دی فراخ خزانی دی او کریم ذات تے دا کریم پا در بانے ہو بیا سوک پاتی کی گی نکانا حدیث کے سرازی ان اللہ حیون کریم اللہ حیاناک و کریم دے چی سوک و تلا سوچت کی نو اللہ لحیا ورزی دا لسونا و لخالی واپس نپریوی نو چی اللہ لحیا ورزی او کریمم دے نو بیدی تولی نگواری آغا کریم ذات تے چی معمولی
عبادت وایسه ډېر څه بدله درکړي. زمونږ دا عبادتونه د دې لایق دي چې موږ پې جنت ته لاړ شو؟ خو دغه غټ جنت الله سبحانه وتعالی موږ له په معمولي عبادت باندې راکوي. نو فایده دا راووته چې الله کریم دی، نو بیا ترې غواړه د دغه کریم ذات نه. ان ربکم، حدیث ما تاسو وایي چې ستاسو رب حیاناک دی او کریم دی. یستحیي اذا رفع الرجل الیه یدیه ان یردهما صفرا خائبتین. دا حدیث په سنن ترمذي کې دی. الله ته چې څوک لاس اوچت کړي، الله له حیا ورځي، لاسونه ولا خالي نه پرېږدي. او دا چې څومره مسلې دي ټولې ورته بیان کړه. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله نه چې څه غواړئ ښه ډېرې غواړئ. وایي الله اکبر. سنن ابي داود کې دا حدیث دی، وایي چې څه غواړئ ښه ډېرې غواړئ. فإن الله لا يتعاظم عليه شيء أعطاه. ګوره الله تصور کول ګران نه دي. ګوره چې غواړئ به ښه ډېره غواړه. الله کریم ذات دی. خو دلته دا فایده د دې مطلب دا نه دی چې دې نه مونږ غلطه فایده ولې چې الله کریم ذات ته بس د الله نافرمانیانې کوه. الله په مونږ پرده راچولې ده، یو بس د الله نافرمانیانې کوه. نه، الله دا پرده په مونږ راچولې ده، شکر وباسه. دوکه نه شي په دې باندې چې الله په ما پرده راچولې ده او خبره ختمه شو. حدیث کې دا راځي، ګورې الله چې د چا نه پرده اوچته کړي نو کور کې دننه وشرموي. او د ډېرو نه پردې اوچتې شوي دي، والعیاذ بالله. الله دې په موږ باندې د خپلې پردې ساتي. دوکه نه شي په دې باندې الله په ما پرده راچولې ده. نه، فایده د دې نوم نه سره ووته. الله کریم دی، نو موږ کې پکار ده چې موږ هم په ځان کې د کرم د صفت دننه راولو. په ځان کې کوم صفت دننه راولو؟ د کرم د صفت. او دا ساتي چې د ټولو نه لوی کریم څوک دی؟ هغه تقوادار دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې عزتمند څوک دی؟ تقوادار. په ځان کې تقوا راولئ چې الله دنه کریم جوړ کړي، الله دې عزتمند کړي. بل په ځان کې د کرم صفت راوله، مال لګوه، خرچه کوه. د ټولو نه اول په مور پلار، بیا په ښځه، په بچو، په خپلوانو، په ملګرو، په علماو، په طلباو، په دیندارو، په فقیرانو، په محتاجانو، په کونډو، په مظلومینو مال ولګوه، میلمستیا کوه. لاس کې چې دې څه دي په دې لاس مه تنګوه. ما تاسو ته دا ووایي کریم هغه دی، په کریم کې دا معنی پرته دی چې څه چې ورسره دي دا په اسانتیا میلاویږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله کریم ذات ته ټول نه اوچت، او بیا پسې څوک کریم دی؟ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اوس ناشنا کریم انسان. ما وی کریم کې دا معنی پرته دی چې څه ورسره دي دا په اسانتیا میلاویږي. دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به چا څه شی ووي، څه شی به ته غوښتو، لا یې نه دي ویلي. او که چېرته کلمه د توحید دا نه وی لا به یې له سره نه وی ویلې، خو هلته کلمه کې دي. یو زنانه وله څادر راوړی، ډېر مزدار څادر و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څادر ته ضرورت و، جمع هم هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واچو، ډېر قیمتي څادر و. اصحابي ورته یا رسول الله که دا مال راکړي. ایوه بیا ملګرو په هغې باندې وټوکو چې ګوره تا بد وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضرورت و، موږ ته به دې ویلی څادر به دله موږ اخیستی. هغه وایي څادر ته مې ضرورت نه و، خو ما چې دې نه به کفن جوړ کړم. هغه څادر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړو. ځان کې دا صفت راوړه، دا نه چې څوک درته وایي دا شی مې پکار دی ته بنګ بنګ شروع کړي. دا بس سم لکه د جسم نه چې د غوښې چم جدا کې نه، خو څه شی به ترې وانخلي. الله سبحانه وتعالی دې خلکو بدي بیان کړې ده سورة الماعون کې، ويمنعون الماعون. وی دومره بې خیره دي
چې د خیر چې څه شی دی د خلکو نه یې منع کړی دی. لکه مثال کې تا سره کور کې بیلچه پرته ده، ګاونډي راغی زموږ بیلچه پرته ځغله، الله وایي دومره بې خیره دی چې د خیر شیسې چاله نشي ورکولی، بیلچې چاله ورنه کړه. ګاډي کور کې پرته ده، کس پسې راوي ګاډي زموږ ځان خرابه ده. لرګی پکار دی، ماچس پکار دی، ګاډي هره که چابي راکړي زه به راځم. مړې کوو داسې ووایي نه چاله ګاډی ورکوم او نه چا نه اخلم، یعنې نه د خیر کار کوم او نه بل له موقع ورکوم. نو ځان کې د صفت پیدا کوي د کرم دا او د جود د الله سبحانه تعالی د صفت په موږ کې پیدا کړي.